بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، هیله مند یم چې روغ او جوړ او خوشحاله اوسئ. ذاکره بارکزی ما د دویم ټولګي د ریاضی مضمون ښوونکي. ګرانو زده کوونکو، بیا هم زمونږ نننی لوست د کتاب شلم لوست پورې اړه لري چې نن ځو د کتاب 45مې پاڼې ته چې موضوع یې بیا هم د دوه رقمي عدد څخه د یو رقمي عدد تفریق کول دي چې په هغې کې پوره اخیستل وي. ګرانو زده کوونکو، موږ په تېره زده کړه کې د تفریق په لیکنه باندې پوه شو چې په عددو کې څه رقم تفریق لیکل کیږي، څه رقم موږ د بل عدد نه پوره اخیستلی شو، که چیرې یو عدد کمی او کوم عددو ته موږ مفروق منه ویلی شو، کوم ته مفروق او کوم یو حاصل د تفریق دی. راځئ چې ستاسو د لا پوهې دپاره بیا هم څه سوالونه کار کړو سره یو ځای او د تفریق د حل کولو کې انشاءالله چې دی هیڅ ستونزه ونه لرو او تاسو ته هم لویه مرسته وشي چې څه رقم کولی شئ د تفریق سوالونه سره حل کړئ. ګرانو زده کوونکو، بیا هم د کتاب څومه پاڼه ده؟ 45مه پاڼه. په دې کې موږ مشق او تمرین لرو چې له دوه رقمي عدد څخه د یو رقمي عدد تفریق کول د پور یا قرض اخیستلو په صورت کې. دلته لیکلي چې لاندې پوښتنې تفریق کوي. څه رقم دا لاندې پوښتنې تاسو چې کولی شئ تفریق کولی شئ. موږ څنګه چې مخکې هم ګرانو زده کوونکو ویلي وو چې تفریق څه رقم دی، یعنی د عددو کمول دی او د یویزو نه موږ یویزې کمولې، خو په دې عددو کې زموږ یویزې د مفروق نه کمی دي. نو کله چې کمی موږ څه رقم کولی شو چې عدد یو د بل نه تفریق یا کم کو. راځئ چې دا سوالونه چې شو کو دلته ولیکو. تاسو هم خپلې کتابچې راواخلئ، قلمونه، پنسل پاکونه راواخلئ، ځان سره کیږدئ. دا سوال زه تاسو ته یم انشاءالله چې په تېره زده کړه کې تاسو د دې په طریقه پوه شوي یاستئ. یو ځای سوال سره حل کو، که بیا هم څه ستونزه یي زه سوال حل کوم، تاسو کولی شئ چې د هغې د مخې سوال حل کړئ. زمونږ اولنۍ پوښتنه دلته څه دی؟ 22 نه د 5 کمول دي. 22 نه د 5 کمول دي. ښه ګرانو زده کوونکو، څنګه چې موږ په تېره زده کړه کې وویل چې کله یویزې کمي موږ د خوا کې عدد نه چې لسیزه ده دلته پور اخلو. کله چې دلته پور واخیسته یعنی یو دانه لسیزه باید موږ په دې باندې اضافه کړو. دلته ګورو چې د 2 نه 5 نه کمیږي. دلته موږ څو لسیان لرو؟ 1 لسي، 2 لسي او 3 لسیان. د دې نه موږ یو لسي دې ته اخلو چې څو کیږي؟ آفرین، دا 12 کیږي. سمه ده؟ یعنی 10 دانې دې نه قرض واخیستې، پور هم واخیسته، دا څو شو؟ 12. اوس د 12 نه غواړو چې 5 کمې کړو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ښه 12 نه چې 5 کمې کړو په څه ډول کیږي؟ 1 2 3 4 5 5 کمې کړو څو پاتې شوي؟ 1 2 3 4 5 6 7. دلته څو پاتې شوي؟ 7. ښه دلته څو پاتې شوي؟ دا 1 لسي خو موږ پور واخیسته، دې ته څو لسیان پاتې شو؟ 2. 2 لسیان څو کیږي؟ 60. د دې اولې پوښتنې ځواب زموږ څو شو؟ 28. ښه دا سوال چې تاسو حل که تاسو ته هم همدغسې جواب راووته که نه؟ که صحیح راوتی آفرین، تاسو یاد کړئ، او که نه مې راوتی بیا هم ډېر ښه دی چې تاسو کوشش وکړئ چې دا سوال حل کړئ. که جواب یې داسې نه راوتلی کولی شئ چې تاسو د دې د مخې نه سوال څه کړئ؟ حل کړئ. راځئ چې خپل دویمې پوښتنې ته لاړ شو چې د 28 نه د 9 کمول دي. 28 نه 9 کمول دي.
چې 28 دلته چې دی لوی عدد دی او دې ته موږ څه ویلی شو مفروق منه 9 چې دی مفروق اوس ګورو چې بیا د دې حاصل تفریق څو راوځي ښه وونه 9 نه کمیږي ځکه موږ دلته چې کو د دې نه یو لسي دلته قرض کوو دلته څو لسیان دي 2 سمه ده 20 دي 2 لسیان لرو دلته چې یو لسي دلته قرض کو دا څو کېږي 10 یعنې 10 د 9 سره 10 اوس 10 نه 9 کمو چې کولی شو چې د لوبیا په مرسته باندې یا د لوبیا د اخیستلو باندې کولی شو چې خپله دا منفي عملیه اجرا کړو دلته 10 نه چې 9 کم شي 10 دانې ږدو 1 2 3 4 5 شپږ 8 9 10 11 12 14 15 شپاړس 11 دانې دې 11 نه چې 9 دانې کمې کوي څو کېږي 1 2 3 4 5 شپږ 8 9 دا 9 دانې ورنه کمې کوي څو دانې پاتې شوې 1 2 3 4 5 شپږ 8 دلته 8 پاتې شوې ښه دلته څو پاتې شوې لسیزه کې آفرین دلته هم لس پاتې شوې که نه ځکه یو دانه لسي خو ترې موږ اخیستی و دلته څو پاتې شو یو دانه لسي چې دا زموږ څه دی حاصل تفریق ښه اوس راځئ چې څه وکړو خپل د دې پوښتنې ځواب ولیکو چې د دې جواب څو شو 18 راځئ چې درېیمې پوښتنې ته لاړ شو چې دلته څه رقم کولی شو چې عدد تفریق کړو دلته لرو 26 او کوم یو عدد ورنه منفي کو یا کمو 8 دلته بیا په یویزه کې موږ 6 لرو د 6 نه 8 نه کمیږي نو دې دپاره موږ یو دانه دلته اخلو چې دې لسیزې نه پور اخلو چې دا څو کېږي کوم عدد کېږي 14 اوس د 14 نه که 8 کمې شي څو پاتې کېږي 1 2 3 4 5 شپږ 8 9 10 11 12 14 15 شپاړس ښه د 14 نه چې 8 کمې کړو 1 2 3 4 5 شپږ 8 چې ورنه کمې کړو څو نورې پاتې شوې 1 2 3 4 5 شپږ 8 څو پاتې شو 8 او یو دلته څو شو یو دانه لسیم دلته واغسته څو دانې لسیم دلته پاتې شو یو دانه لسی چې د دې ځواب هم څو شو 18 دلته شو 18 ښه اوس کوم سوال ته لاړ شو تاسو ماته سوال خوښ کړئ چې کوم یو سوال تاسو ته زه حل کړم دا او که دا او که دې لاندې نه هر یو سوال چې تاسو غواړئ زه به هغه حل کړم او نور به تاسو ته پرېږدم د کورنۍ دندې په حیث راځئ چې دا یو حل ګورو چې د دې ځواب څو راوځي دلته لرو 95 منفي ښه د 5 نه نه کمیږي دلته څو لسیان لرو 9 دانې یو دانه لسي
که دلته منګه پور واخلو دا عدد زمنګه کیږي 15. ښه د 15 نه چې وکمی شي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 د دې نه 7 دانې کمو 1 2 3 4 5 6 7 دانې چې تاسو دې نه کمې کوئ څو پاتې کېږي 1 2 3 4 5 6 7 یعنی د 15 نه چې کمې شي څو پاتې شوي 8 دلته څو پاتې شو دلته په لسیزه کې منګه 9 دانې لسیان لرل یو لسی منګ پور واخیسته دلته 15 دپاره چې 15 شي دلته څو دانې پاتې شو 8 چې د دې سوال جواب څو شو 8 یعنی د 9 دانې لسیانو نه یو دانه منګ پور واخیسته دلته دا شو 15 د 15 نه چې وکمې شوې 8 او دلته هم لسیزو کې 8 پاتې شو چې د دې پوښتنې جواب شو 8 ښه دلته منګه نور هم سوالونه لرو لکه 1 2 3 4 5 6 8 یو دانه بل سوال هم زه د دې تاسو ته کاروم نور به پرېږدم تاسو ته د کورنۍ دندې پایس راځئ چې خپله اخرنۍ پوښتنه چې څو دي د 3 شپېتو نه د 9 کمول دي د 9 کمول دي دلته ګورو چې 3 شپېته څه دي لوی عدد دی او دا څه دی مفروغ منه کم عدد ته څه وایي مفروق یعنی کم عدد چې د دې نه کمیږي او هر عدد چې دلته موږ لاسته راوړو هغه څه دی حاصل تفریق ښه دلته ګرانو ګورو چې بیا هم په یویزه کې موږ 3 لرو 3 نه 9 نه کمیږي ځکه 3 کمې دي او 9 ورنه موږ نشو کمولی د دې دپاره موږ مجبوري چې د دې نه پور واخلو دلته څو لسیان موږ لرو 6 لسیان 1 2 3 4 5 6 دا یو لسی ورنه موږ اخلو دلته پور چې دا څو کېږي 14 اوس د 14 نه که 9 کمې کړو څو کېږي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 دا هم 14 د دې 14 نه چې 9 من کمې کړو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 څو دانې دلته پاتې شوې 4 ښه د دلته چې موږ 6 دانې لسیان لرل څو دانې یو دانه لسیم دلته واخیستو څو پاتې شو 1 2 3 4 5 دانې لسیان پاتې شو دلته چې دا زموږ څه دی حاصل ته تفریق دی ښه ګرانو زده کوونکو دا هم وه ستاسو نننۍ زده کړه چې د 2 رقمي عددو نه د 1 رقمي عددو څه شو تفریق کول یا کمولو چې موږ دلته 4 سوالونه 15 تقریبا موږ حل کړل چې د دې وروستي یا اخرني سوال ځواب هم څو شو 450 دا نورې پوښتنې تاسو ته پرېږدم دا ستاسو کورنۍ دنده ده انشاءالله چې په دې حلولو کې یا د دې په تفریق کولو کې به تاسو هیڅ ستونزه ونه لرئ تر راتلونکي زده کړې پورې چې د یو نوي زده کړې سره ستاسو خدمت ته حاضرېږم په لوی الله هم سپارم خوشحاله اوسئ